السلام علیکم د ښکلا ټي وي سره حاکم الله حاضر دی ملګرو. نن موږ تاسو یو داسې ښکلي اکټر سره د ټي وي د فلم د ریډیو بلکې د ډېر وخت نه دی فیلډ کې لګیا دی او وبه پېژني په خپل فلمونو کې ډرامو کې چې راښکاره شو نو بابا خان په دې کور کې د یو بل نه ولې دومره لرې کېږو؟ دې فاصلې ته دې خیال کړی دی؟ تا ورته څه وویل؟ وبشي بالکل بالکل وای ناټ. اوس وکړو چې د شاهجهان متعلق ستا څه تاثرات دي نو زه به ورته وایم چې شاهجهان د هوا مرغه دی. تاسو بیا غلط چک ورکړی دی؟ دا جهانگیر زما دپاره مسلسل یو عذاب دی. زه نور نشم برداشت کولی دا عذاب. علیکم. الله الرحمن الرحیم. سلطان حسین مې نوم دی عرف بابا خان. او شروعات زما د ټلویزیون نه 90s کې زرالم او ډرامه مې شروع کړه. څنګه وتښتېدی؟ په زنځیر تړلی بندي وتښتېدی؟ او دا کرونا پورې مونږ خو ډرامو کې ټلویزیون کې کرونا پس بیا هر څه بند شو. زه الله دې خیر وکړي چې اوس خو اوس بابا خان لګیا ډرامو سم کې اوس هغه بروز یو ډرامه شاروړ ورله قدر پوهېږي زه اول اوبه خړې کړم او بیا پکښې خپل د مطلب میان رانیسم. ښه ده. نو هغې کې بابا خان مې وکتو ډېر ښکلی رول یې کړی و ډېر مزېدار. زه به تاسو ته انشاءالله دغه شاټونه هم ښیم. نو بابا خان دی نو بابا خان نه نور مخکې تپوسونه کوي چې دی د کوم ځای دی او دې فیلډ ته څنګه په کوم نظریه باندې راغلو شوق باندې راغلو او که نه چا راوست چې راځه بابا خان دا شاټ ورکړه. شوق خو نه سبا د هر چا وي خو زما دا امید نه و چې زه به ټلویزیون ته ځم او زه به کامیابېږم یا به زه به دا کار کوم. زه ایکچولي زه په خپل آرټسټ یم پینټینګ آرټسټ. زه صرف فوټوګرافي کوم فوټوګان جوړوم او شروع نه زما د ډرافټسمین دا یو مشغله ده چې روانه ده. اوس هم زه لګیا یم کور کې خپل دا ډیزاینینګ هر څه کوم. ټلویزیون ته چې زه رالم نو زما دا پروګرام نه و صرف وزر دپاره لاړم یو دوست سره ملاوېدو دپاره. نو پروډیوسر سجاد احمد صاحب الله دې خوشحاله ساتي هغه نن سبا د ټلویزیون کنټرولر دی ریټایر شو اسلام آباد کې دی. هغه نو ما ته یار ته ډرامه ولې نه کوې؟ نو ما چې ډرامه مې نه ده کړې او ډرامې سره مې دومره دغه هم رشته لګاو. زه خو یو خپل پینټینګ وم. هغه وایي نه یار ستا آواز ښه دی او دا دی او هغه دی څه ډېر ګپې ولګولو. نو ما ته دې نو هاو پته نشته کیمرو نه مې کړی دی دا کار. په دې کې جمال شاه رالو آفس ته و لاس کې یو بریف کیس نیولی و. نو ما ته سجاد سے وایي آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारे जहन के पाले से मुख्तलिफ हूं. मेरे घर में एक लाश पड़ी है. मैं नजीज हो دا سړی نه پیژنم. وای نه دا خو انټرنیشنل اکټر دی د خو انګلیش فلمونو کې هم کار کړی دی او دا نن سبا په ډرامو کې هم لګیا دی. دا اوس چې ډرامه کوو او انشاءالله زمونږ کوشش دی چې یار تم دې ډرامه کې کار وکړې. جمال شاه ما سره په پښتو کې خبرې وکړې. هغه د کویټې دی او زه د پېښور یم. لیکن چونکې ما زیات تر ټایم کویټه کې تېر کړی نو په هغه ژبه باندې زما پوره عبور حاصل دی. هغه دغه کې د هغې په هغه ژبه کې ما ډېرې ډرامې وکړې. هغه وی نه یار ته خامخا دا ډرامه وکړه. نو زما اوله ډرامه وه بارش کې بعد اردو ډرامه وه او هغې کې یو نیګیټیو کرکټر و چې هغه ما وکړو نو هغه ډېر کامیاب شو. هغې نه پس په ما باندې یو چاپ ولګېدو ایز ا نیګیټیو کرکټر به ما کولې ویلن. نو ډېر وخت مې کار وکړو کویټه کې او کویټه نه پس بیا رالم خپل کلي ته دلته کې خپل KPK ته. نو بس دا خو زمونږ سیمه ده زمونږ صوبه ده او په دې صوبې باندې چې دی زمونږ په خپله فخر کوو چې زمونږ اصلي وطن او اصلي ځای خدا دی. حالکې مونږ پوره پاکستان دپاره کار کوو لیکن نه
د یو سړي یو پښتونوالی یو شوق وي چېرې زه به کله خپل وطن ته ځم خپل کلي ته به ځم خپلې سیمې ته به ځم نو بس دا دې راله اوس تاسو په مخ کې لګیا اوس هم دا دې لګیا کار مار کوو ټاکه بالکل جی او بابا خان دا راته وایي چې په پېښور ټي وي کې دې څونه ډرامې به کړي یاره پېښور ټي وي کې ما ډېرې ډرامې وکړې یعنې که تاسو اوس زه شمار خو یې راته معلوم دی خو ما په دې 3 کاله کې تقریبا 163 ډرامې کړي دي 100 او 3 بالکل جی او دې کې اردو او پنجابي او د هغه ځای پښتو او بله دا ده چې په زمونږ په دې دغه کې پاکستان کې یعنې زمونږ 2 صوبې دي یو بلوچستان کویټه یو پېښور نو د دې دواړو پښتو کې ډېر زیات فرق دی نو په دې دواړو پښتو کې ما دې دپاره کار وکړو چې هلته کې ما ډېر زیات کار کړی په کویټه کې نو هغوی دا سړی د کویټې دی او دلته چې رالم ما خپله ژبه ده نو هغوی چې یار دا سړی د پېښور دی خو بهرحال زه صرف یو آرټسټ یم چې په دواړو ژبو کې ما ایوارډ اخیستی دی او بالکل جی دا راته وایي هغه ژبه ته زده ده بالکل مې زده ده جي لږه راته ووایي که نه اوس به څه درته وایم ورورجانه موږ خو د کوټې خلک یو پوه شي د باندې چې راوځو که نه نو زموږ دا وطن دی دا هم زموږ کلی دی چې د باندې راسو یاران دي دوستان دي ګپې سره کوو سره خوشحالیږو سره کښېنو سره وخورو وڅکو که نه دغه زموږ دا خو زموږ د کوټې یو ژبه ده او چې دلته راشي نو بیا زما او ستا ژبه ده مننه ډېره مننه بابا خان دا راته وایي چې فلم کې کار کړی دی او چې زه فلم کې دا آصف خان صاحب چونکې زموږ یو جګر دی او ډېر ښه ملګری هم دی او مونږ دواړه بچپن نه یو ځای یو ځای کې مسکول ویلی تي واړو که نه هغه ټایم زه بدماش زما پلار بدماش زما نیکه بدماش د خانداني بدماش ډګري خو ما ته په میراث کې میلاو شوې ده د یو کلي نو هغه وی یاره ته خو ډرامې کې خو راشه فلم وکړه ما یار فلم ته زما موډ نه کېږي که نه دا څه ډېر لاوډ دی ایکچولي دا زمونږ ډراما او فلم دې کې ډېر فرق دی ډراما که فرض که 30 سپیډ دی 30 نو فلم چې دی هغه 70 سپیډ دی هائی سپیډ دی که نه هغې کې شور او ډېر زیات پاورفل دا ډراما خو پولایټ دغه دی چې یو دغه ډېر په آرام به لګیا یې که نه خو نه وې نه ته به فلم کې نو خیر مجبوره یې کړم زه لاړم زما اول فلم و خاني نه فقیري به منې چې دا مالداره خلک په ځان بره وخیژئ او بیا وله دیکه ورکړي او پخپله په اوچته ډېری کېږي قسم مې دې په خدای ملکه چې دا خانان مې د دغه ډېری نه واقعي چې خویارانو رښتیا ویلي چې نر سړی د خدای تعالی کم عقلي ونه مه حرامه چې په کم تالي کې خورې په هغې کې دې خپکې خوا دا زما د دوست مخبري وکړه نسیم خان صاحب د خدای وبخښي نو هغه دا هم دی یو عجیبه غونته خبره ده چې زه لاړم نو ماته بابا خانه ته خو رالې او دا یو کرکټر دی د ناظم دا به ته کې او ما ورته یو کوېسچن وکړو ما ریکویسټ مې ورته وکړو ما یار نسیم خان صاحب زه به در سره وکړم خو دا آصف خان زه راوستم که نه لیکن زه یار لوډ کېدی نه شم یعنې چې داسې که نه اوس که فرض کړو دا مې وکړه نو بس بیا اوس مسله به جوړي که نه جوړه شوم یواسې که نه هغه وی نه یاره وایي ما ته هم هغه کرکټر پکار دی چې کوم ټلویزیون کې دی د ناظم یو کرکټر هغه ما وکړو او هغې نه پس بیا پرله پسې نسیم خان صاحب سره مې ډېر کار وکړو ارشدي سره مې وکړو او ارباز سره مې هم کړی دی عجب ګل سره مې ټولو سره ما تقریبا زیات نه یو 14 دي که او 15 دا فلمونه ما کړي دي او ټولو کې ښه فلم چې زما په زړه نو هغه اخر زړه دی که نه ستاسو د غلامۍ ټوپۍ تر اوسه زما په سر پرته ده ما ټول عمر ستاسو نمک خوړلی دی ستا د پلار د مرګ نه پس دا زما فرض جوړیږي چې زه ستاسو حفاظت وکړم او تاسو د تباهۍ د لارې نه بچ کړم دا چې د یو پردۍ جنۍ دپاره دا نن څه وکړه دا لیونتوب نه نو نور څه دي سنگین خانه بچې خوشحال خان بابا خو چې هر څه ویلي دي ښه ویلي دي خو ما ستا غونته تکړه تکړه لامبوزن د عشق په سمندر کې په ډوبېدو لیدلي دي ګورئ بچو سنگین خان ډېر ښه سړی دی که رښتیا مو ووایې که نه نو ستاسو فایده ده او که دروغ مو ووایې نو دا بار زناور کسان ولاړ دي که نه دی سار ناشته کې 2-3 کسان خوري
اوس تاسو خوښه ده دروغ وایي او که رښتیا هغه کې جهانګیر دی عزیب ګل دی زیما نو هغه کې دا فخرالدین دی الله وبخي خیشکی هغه لیکلی چې زه ډبینګ ته لاړم فلور باندې ډبینګ ونو ما چې ډبینګ ختم کړو نو زه تلم ما یې هلکه زما خو کام وایند اپ شو زه ځمه وایي یارې وړکې غونته کار وکړه بابا خانه یو ریکویسټ کوم وایي بیا څه پاتې دي که خو شو ډبینګ وایي نه که نه په دې به یو شعر پاتې شو دا کیمره چې کوم وخت کې پینینګ کوي که نه نو هغه فریم پوره داسې را روان دی نو هغې کې یو شعر راته ووایه ما یې ګوره خبره واوره د دې به پیسې نوري ښه نو هغه شعر دا و چې لکه د غره په شان درانه غمونه هم وړی شي خدای په لږ څه خفه کېږي اخر زړه دی که نه نو دا یو ډېر دوه درې دې کې لینونه ما وویل او هغه فلم ډېر ښه لاړو نو زما هغه فلم خوښ دی حالانکې فلمونه خو نور هم دي بدر صاحب سره الله دې وبخښي هغه سره فلم و مسافر او خدا دې چې ما ډراما چونکې زما فیلډ ډراما دی او زه اوسه پورې ډرامې خوښوم نو نه سنګین خانه بچې ما ټول عمر ستا او ستا د پلار خدمت کړی دی او ما د چا نه څه نه دي غوښتي خو سنګین خانه نن په دې اخري سلګو کې ستا نه څه غواړم چې انکار راته ونه کړې بچې چې انکار راته ګوره چې کشر خان ته څه ونه وی کشر خان ته هیڅ څه ونه وی سلطان کاکا افسوس بس دا خبره خو ده چې ټي وي کوم آرټسټ چې که نه هغه له مزه چې دی ټي وي کې ډېر زیات ورکوي او د فلم خو چې دی داسې کار وي چې چغې سوري او د فلم فیلډ او د ټي وي فیلډ کې فرق دی هغه ډېر سلو دغه یې دا سره او دا فلم چې ډېر فاسټ وي نو خامخا دې کې فرق وي بابا خان صاحب دا راته وایي چې نن سبا کار روزګار یاره چې ما تاسو ته ووایي که نه چې دا کرونا چې راله نو ټي وي اټومیټیکلی بند شو په هغې کې صرف ډسکشن او انټرټینمنټ نه و نو ما خپل دا پینټینګ چې دی په دې باندې مې کچن پکوان روان شکر الحمدلله شکر دی د الله روزي ده الله تعالی یې راکوي خو زمونږ چې کوم یو الریډي شعبه وه هغه ختمه شوه لکه ایکټینګ ډراما چې هغې کې زمونږ کچن پکوان او نور څه روزګار روان و هغه ختم شو نو ډېر کرایسس کې رالو او تقریبا زما خیال دی چې 3.5-4 کاله مونږ بالکل کیمرې ته مخ کړی نه و او ناس به والله اعلم موږ خپل کاروبار مو کولو لیکن تنګ و ډېر زیات نو اوس دا دی چې دا تقریبا دا زما خیال 3 میاشتې وشوې چې ما ته بیا دوباره فونونه راغله د ټي وي نه ټي وي کې اوس هم زما خیال دی چې آی ډونټ نو چې شته او که نشته خو ټي وي څوک ګوري نن سبا ځکه چې هغې کې څه شته نه او چینل یې رالې نو دا د یوټیوب دا سوشل میډیا کې چې روان دی یوټیوب په دې باندې ډېر کار دی لیکن ما ته اوسه پورې دې کې نه دی کار کړی چینل باندې اوس هم چینل باندې زما دا څلورم پروګرام دی چې زه یې کوم اول مې وکړو سنگ ما چې هغې کې نعمان اجاز دی زه دا ټول اکټران مونږ یو ځای وو ښه لاړه هغې کې ما د یو سکھ حکیم ګورو بخش سنګ کرکټر ما وکړو ډېر کامیاب شو نو بیا د کراچۍ نه زه ریکمنډ شوم د یو ډرامې دپاره هغې نوم و پریزاد دا اوس 2-3 ځله وچلېده په سکرین باندې هغې کې زما یو ښه کرکټر و لاست اینډ سیکنډ لاست دا 2 اپیسوډه 2 قسطونه و زما پوره هغې کې د ماسټر یو کار و هغه مې وکړو هغې نه پس بیا راته یو گرین چینل را روان دی اوس په اسلام آباد کې دی دا د هم چینل یو برانچ دی دې کې زما یو ډرامه راځي نوروز هغې کې مې کار وکړ هغې نیګیټیو کرکټر دی اوس دا زه باولپور کې وم دا یو څو ورځې مخکې رالم نو اوس زما ډرامه بله ورځ که خیري په 6 تاریخ باندې 8 بجې به اونیر کېږي جھوک سرکار هغې کې ما ته فل کرکټر میلاو شو مین کرکټر میلاو شو نو اوس شکر الحمدلله د الله شکر دی چې موږ په خپل روزګار باندې بیا روان یو او الله دې دغسې ټولو ته دغه وکړي ډېره ښه خبر ده بابا خان دا راته وایي چې دلته خو پېښور کې چې دی د نشترحال غوندې یو حال هم شته دی په کار دلته کې د سټیټ ډرامې وې لکه د همراه هارت لاهور کې چې وګورې هغې کې ډرامې کېږي نو د آرټسټانو دپاره دلته کې څه داسې بندوبست نه کېږي خبره دا ده چې دا خو دلته کې پېښور په سطح باندې زه وکړم که نه تاسو ته خبره نو دلته نشترحال شته آرټس کونسل دی زمونږ نوخار زما یو لوی ډسټرکټ دی او هسټوریکل ډسټرکټ دی هلته نشته په مردان کې شته
اخوا خوشحال خان لایبرری شته کوړي طرف ته خو پېښور کې چې کوم آرټس کونسل دی نو دې ته پکار وه چې ټوټل د نوښار سطح باندې او د مردان سطح باندې او دا چې کوم خوا او شا دغه دي آرټسټان چې دې ته کار ورکولی خو پېښور کې دا کار شوی دی چې دا نشترال کې دی ډرامه کوي یا څه شو کوي نو هغه صرف دلته پېښور والا آرټسټان چې دي د خپل ځان ته کوي خو د هغې کرایه دومره زیاته ده چې هغه زما خیال دی چې عام سړی په هغې باندې نشي ورکول افورډ کولی نشي بالکل جی آرټسټان پېښور کې ډېر دي ماشاءالله او ښه اداکاران شته دي صوبه سرحد چې دی داسې یو زرخیز ځمکه ده چې اداکاران یې ښکلې پیدا کړي دي پکار دی چې د حکومت دې له چې دی پوره فیسلټي ورکړي د دې خیال وساتي نو دا خیال چې دی پکار دی که دغه ني نو دا حال شو یا داسې ډرامې شوې یا داسې دا ټي وي شو دا خیبر ټي وي شو دا کسان چې دی سره بیزي نو دی غریبانان چې دی که نه چې وګورې چا نه تپوس وکړي هر آرټسټ نه تپوس وکړي هغه غریب چې دی وایي زما چې دی مازدیګر وي ماښام ني نو هغې چې دی دغه د فن دپاره ځان ځان قربان کړی پکار چې دی د حکومت هم دې دپاره له خیال وکړي او دې له څه کار روزګار یا داسې یو سلسله روانه کړي چې هغې د دې ورسره وابسته وي نه چې ګورې دا خو د حکومت یو کمزوري ده که نه چې دلته د آرټسټ ادو قدر او عزت شته نه آرټسټ وایي هله ډرامو والا رالو که نه او زمونږ چې مشران دي هغه وایي مړه دا څه ډمان دي دا زه ټوټل یعنې په دې خبره باندې ګوره حکیم خان زه جذباتي کېږم ګورې مونږ دا ټول عمر ورکو نیم عمر مو سکرین ته ورکړی دی زمونږ ساک جوړېږي حکومت ته پته ده زما یو آرټسټ چې د برنډه کې مړ شوی دی هغه ته بیډ نه میلاوېدو او هغه د ایوارډ یافته سړی نوم یې نه علم داسې ډېر کسان درته یم نو زمونږ دا عزت دی او چې هغه مړ شي نو وایي یار ته مر ګیا بیچار چله 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپۍ دا زموږ عزت دی دا زموږ دا 1.5 لاکھ روپۍ زموږ قیمت دی دې نه بهتره دا ده چې په دې کې کار اډونه کوو موږ زما خو بالکل زړه تور دی د دې نه دا نور دي خجي اوس ګورئ فرق وګورئ ټلویزیون سرکاري قومي اداره ده ټیک شوه دوی موږ ته یو فکس ریټ راکوي پرایویټ پروډکشن چې دی هغه موږ سره پیکیج کوي دوی پیکیج نه کوي موږ سره خو مونږ په دې خوشحاله چې زه یاره ټیک ده که میاشت کې 2 میاشتو کې یو ډرامه میلاو شي نو زه دا غریبانو کچن پکوان خو رواني که نه که هغه مونږ ته 7000 روپۍ پر اپیسوډ راکوي ټیکس کټ کړي نو 6000 به پاتې شي زه هغه کچن پکوان روان دی اوس پرایویټ چینل کې دا دی چې هغوی مونږ سره پیکیج کوي او پیکیج هم دا نه دی چې اوس فرض که دا سنگ ما دی تاسو پریشان شي 1 لاکھ روپۍ ما پیکیج کړی دی هغوی سره د سره مې 1.5 لاکھ په دې بله کې وکړو که نه نو زمونږ دا پکار وه مونږ ته دې پیکیج نه راکوي لیکن چې کوم وخت کې سیریل راشي نو کم از کم دا ټول آرټسټان دې راوغواړي سینیر جونیر او چې کوم ارکسټرا ټول چې هغه راشي او هغوی سره دې سیټلمنټ وکړي او هغوی ته وایي چې دا ډرامه ده په دې ډرامه کې بابا خان دی په بله کې به دا دغه د حضرت ګل دی په بله کې موجي صاحب دا ټول داسې کېږي که نه نه دوی صرف یو لکۍ ده چې یاره ماوې د پتر حاجت فلانې د پتر یا بس ټیک ده دا یو ډرامه شو باقي ډرامې نشته عزت زمونږ بالکل نشته او په دې باندې زه ډېر خفه کېږم او سپیشلی ستا په دې چینل په توسط باندې دا پیغام بیا بار ورکوم ګورنمنټ ته خپل چې یاره پلیز خدای دپاره دې باندې لږ غونته کار هم وکړئ که نه دا ډېر لوی ثواب دی دې خلکو ستاسو خدمت کړی دی خدمت یې په دې کړی چې تاسو یو پیغام خو یې در رسولی دی که نه ټیک شوه نن زمونږ پهچان څه دی پهچان مو په دې دی چې یاره فلانی اکټر ډېر ښه کار کوي نو موږ دلته کې مونږ ګډ شوي نه تاسو ته مو یو پیغام میسج کنوی کړی دی ټیک شو په دې باندې هم لږ رحم وکړئ چې لږ واپس د ټلویزیون ته دغه وکړئ چې دا کار شروع شي او آرټسټان د لږ نمرې صفا درته خبره کوم چې هغه آرټسټانو سره کرایې دپاره پیسه نشته او ناست دي نو خیر خو نه غواړي ما سره ایوارډونه پراته دي بلا ایوارډونه دي ما سره پرایویټ او ګورنمنټ والا نو هغه چې زه خرڅوم زه به 100 روپۍ نالي او چې زه چابړی ولګم وایه اوهو بابا خان ناست دی چولې خرڅوي حالکې په شرع کې شرم نشته زه کولی شم لیکن نه ګورنمنټ ته وګوره دوی ته به دې سوچ نه کوي چې یار دا سړی ولې داسې شو دا فلانی آرټسټ ولې داسې شو او د ګورنمنټ او په دې باندې دوی خبر دي بالکل خبر دي چې فلانی مړ شو فلانی مړ شو فلانی مړ شو او چې کوم ژوندي دي هغوی ته ورکوي باقاعده ځکه چې هلته میل ملاپ دی هر څه شته په دې کې خدا خو یو بس څه درته وایم چې حکومت کې څه کرپشن دی او څه حساب کتاب دی خیر دا لویه کیسه ده خو دومره درته وایم چې اوس هم مونږ د الله تعالی د پروردګار ډېر لوی شکر ادا کوو چې ژوندي یو او الله رزق راکوي که هغه په ما ته په تصویرانو کې راکوي او که یاران دوستان را سره مدد کوي که هر څه کوي خو الله تعالی زه ډېر شکر ګزار یم ډېره مننه بابا خان ډېر ښکلې خبرې دي کې دا دې ټول له پکار دي د آرټسټان چې څونه د هغوی دا سره دي له یو
شی جوړ کړي څه وخت کې چې یو د عمران خان حکومت راغو نو دې څه پیسې هغې کې ته میلاو شوي او جی هغه اته میاشتې موږ ته میلاوي دي دا ښه ښه ټول آرټسټانو ته یوازې زه نه وم 30,000 روپۍ میاشت راتله بینک ته او هغه اته میاشتې ونه هغې نه پس هغې باندې چې کاڼې ایښی دی تر اوسه پورې کاڼې پروت دی بالکل چې اوس داسې ما یو ګروپ کې هغې ډېر ښکلی پروګرام شروع کړی دی خو حکومت چې په کار دی هغې سره سات ورکړي د دې آرټسټانو لپاره هغې یو پروګرام کوي دا سره کورونه ولا اخلي دغه ولا اخلي خو دلته کې د بده مرغه دا مصیبت دی چې آرټسټانو سره هغومره پیسې نشته دی چې کور ځان له والي یا دغه ولا کشتونه ور ورکړي خو دې حکومت له دا په کار دی چې یاره د آرټسټانو لپاره یو کالوني جوړه کړي او دغه ول کورونه جوړ کړي چې کم از کم د دې د زندګي خو دا بقایه چې دی ښکلې تېرې شي نو بابا خان ستا ډېره مننه دا یو اخري یو سوال کوم درته جي چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق لرئ د کوم ځای زه د نوخار یم جي بدرخو زموږ کلی دی بدرخو کې اوسم او نن سپیشلی ستاسو د چینل په توسط باندې نن داسې یو ځای ته راغلی یم چې زما ډېر ښه ملګري مجید صاحب دی علي مسلم دی حضرت ګل دی رحمان ګل صاحب راغلی بار نه او ما ته زما خاص جګر چې دی ناست دی ما سره څوک جوخت دی کور سره نوازش خان صاحب نو ده وی یاره داسې پروګرام دی او حکیم خان چې دی هغه هملته موجود دی نو ما یې زه لاړ وشو نو موږ رالو دلته کې محفل هم وشو او دا ښه دی چې په دې مایک باندې لږ ډېر خبرې موږ وکړې چې دا د نورو دوستانو ته هم پته ولګي که نه چې یاره واقعي آرټسټان تکلیف کې دي آرټسټان خو بس آرټسټان دي بس هغه غریبان تکلیف کې څنګه خو تاسو خبر شي او ګورنمنټ دې خبر شي چې بھائی دې تکلیف کې دي که څه کولی شي وکړئ که نه نو خدا حافظ کوئی ایسا مسئله نہیں دیکھ لیں گے ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه بله دا چې اردو کې خو موږ ډېر کار وکړو او اوس زه پښتو نه لاړم اردو ته که نه چې په خیبر باندې زما 44 ډرامه چلیدلي 44 څلوېښت ډرامې وچلیدي پښتو کې او باقي اردو کې نو هغه د اواز په وجه باندې موږ ریډیو ته هم رالو دلته قدم په قدم پېښور نه هغه هم پروګرام ما کړی د نور البشر نوید سره نو اوس د اواز که خبرې کوي نو اواز خو د الله دین دی ما یو ډرامه کوله دغه اعتبار نو هغې کې ما سره کراچي و ایکټر و نو زیب شاهد صاحب دی الله وبخښي هغه وفات شو هغه وایي چې یار آپ لوگ ذرا بیس میں بولیں نو اوس موږ خو حقیقت په خپله بیس کې خبرې کوو دا زموږ خپل ریل اواز دی که نه وایي نه آپ بنائے نو هغې کې یو ډایلوګ و زما سوچ لو روشن دشمن کی طرف سے تمہارے نام کی بھی کوئی نہ کوئی گولی ہو سکتی ہے اگر نہیں باس آج تک وہ گولی ہی نہیں بنی جس پہ روشن کا نام لکھا ہو نو پدی کہ التبارہ پینل نواز دونوں اوپر آ جاؤ نو بارہ لاڑو نو تک تم لوگوں نے کیا بولا ہم بھی نہیں سمجھ رہے اگر لوڈو نه دي کنه هغه داسې غوځېدل نو د بیاست هم د الله یو دغه دی او موږ ډېر شکر ګزار پروردګار چې یاره ژوندي یو ګرځو را ګرځو یارانو سره ملاویږو خوشحاله یو شکر الحمدلله هېڅ غم نشته الله خوش ته که نه حکومت پوه شه دی پوه شه که ویې کړه ویل اینډ ګوډ که نه السلام علیکم ډېره مننه بابا خانه قسم په خدای زموږ او ډېر زیات خوشحاله شو او ډېره مننه ستا ډېره شکریا دا نن ته چې راللې او دا دوه درې خبرې دې وکړې ډېرې قیمتي خبرې دې وکړې او مونږ ګرانو کتونکو ته وایو چې ډېره مننه ستا ډېره شکریا زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ بابا خان سره حکیم الله خان السلام علیکم ډېره مننه